سمر صاحب دا دي چې ما لیکلي وو چې د رحمان بابا په هکله په دیوانونو کې څومره سر تلل چې اول د مومندو قام او پلانای و دا خو اختلافي خبره شوه، دا خو یې په قبر سره تعلق نه ساتي. اول خو څېړنې ته دا محتاج وو چې په دې څېړنې وشي. موږ ته نظر کې چې څومره راغل پابندې بیا ډېرو ملګریو موږ تحقیقي څېړنې کړي دي، پی ایچ ډی پې کړي دي. دا یو ملګریو موږ سره رابطې وشوې، قدرمند دي، موږ ته عزتمند احترام ورته لرو. نو هغه څېړنه او د شیانو باندې اتفاق وکړو چې بدقسمتي وه څه ونه لیکل شول وخت. بیا د دیوان تدوین ویل شي در غونډېدل یې د دیوان او د شیانو باندې ما کمې شبهې شک و دا شی نه غیرو لیکلي وو، د میجر راوټ ټیچر غونډ کړی و. دی اوس هم سوالونه پې کېږي، ورو ورو انشاءالله الله محققین پیدا کوي. پښتو اکیډمۍ دی ما چې څومره یې څېړنې او مجالې او دا شی نه وکتل، پی ایچ ډي ورسره وشوې، بي ایس ورسره شوي دي، ایم فیل ایم ایس ورسره شوي دي، او ورسره د کابل ما څه نثري مواد مطالعه کړي او تحقیقي څېړنې و. دا مې د ډېرو ملګریو عبدالله دکتور دغو ملګریو کتلي ډاکټرانو. خو دغو لپاره چې کم د موږ د طالب علم په حیث باندې زه او نور ملګري ته غوښتنې کوي، واغه دوی غلطي دا چې اول نه اول چې کم حروف تهجي دي چې پښتو چې نه جوړېږي، د لفظ حرف دا خو د اتفاق وکړي. نو د الهام معنا په زړه کې اچول. نو اوس موږ باندې د ملګري سوال کوي چې اوسه پورې موږ د الهام و د وحی بالفاظ دیگر دغو دواړو دا معنی واورېدی چې خدای تعالی کوي، خو که دا معنی ومنو چې صرف خدای تعالی یې کوي، نو بیا سوال موږ دی چې الهام چاته کیږي؟ ملګري وایي چې هر هغه سړي ته چې بزرګ وي. صحیح. او بیا په دا ټیم کې هغه دوه اصطلاحات دوه ټکي روځي چې یو وي الهام الرحمن د خدای تعالی په زړه کې خلکو له اچولو، بل وي الهام الشیطان چې شیطان ویم له څه په زړه کې اچوي. واجه یې دا و چې اختیار خدای تعالی ورکړی دی. د الهام دا معنا صرف نرسي لکه څنګه د وحی مختلف معنی لکه د په سوره نحل کې الله وی و اوحینا الی النحل ما وحی چې میمینه خدای په تا باندې پیدا کړه، چې میمینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه و ډېرې ماتې کړې مری د کبرجنو چې له کبره به یې نه کتل هیڅ چاته. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر احترامات دوستانو. سمر افریدی یم، امید دی چې روغ جوړ خوشحال به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. یو ځل بیا را سره وحیدي صاحب ناستی کوي، نو د وحیدي صاحب سره بنډار را جوړ شوی دی، ادبي بنډار. دنه به یو څو تپوسونه کوو. وحیدي صاحب د ټولو نه مخکې خو د پروګرام کې ستړي مه شي، بخیر علي. سمر صاحب تاسې و تا کتونکي و د تا اورېدونکي د هم ستړي مه شي، او موږ هم ورته په خپل وار سره سلامونه ویو، نیک احترامات ورته وړاندې کوو. ډېره مننه. وحیدي صاحب که دا راته ووایې چې بس پیجنګلو هم په مخکې مرکه کې سره شوي هغه خبرې که کم کتونکي نه وي کتلې نو هغه یې وګوري، نو انشاءالله ستاسو پیجنګلو پکې پرته ده. که دا راته ووایې چې ادب څه ته ویل کېږي، او یا آیا په دغه خبره راسره لږ خپل تاثرات شریک کړه. زما په خیال تمهید سره موږ سوال اول دغه دی چې ادب تعریف څه کیدای شي، څه ته ویل کیږي. بالکل. د ادب تعریف ادب پوهان د ادب خلک داسې کوي چې د ژوند تفسیر په لفظ او په تحریر کې، لفظ دا چې په تحریر کې نه وي، د لفظ خپله معنا درومي رم یې ویشتل، نه په لیکلو صورت کې نه وي، او د لیکلو په صورت کې لفظ خوندي کېدل، دغه ادب ویل کېږي. په الفاظ دیگر د نورو ټکیو سره په لنډو ټکیو سره د ژوند تفسیر ته ادب ویل کېږي. ټیک ده. لکه دا مزره زیاته کا چې مونږ کمې خبرې کوو، دا مونږ د لیک اړخ ته ویسو، یا مثال کې طور پر مونږ کوم غزل یا نظم یا نثر مونږ لیکو، نو آیا ادب دې ته هم ویل کېږي؟ سمر سے پسې ما په خیال دا سوال په کار دی چې د ادب بیا اقسام څه دي، چې کم په گفت کې وي، په خبرو کې وي، آیا دا وی ادب بي و که نه، چې تحریر ژبې له راشي دا وی ادب بي و که نه. نو دا دوه شیونه بیا په نظم و نثر باندې د ادب په دنیا کې وپېژندل شي. نو شاید پسې تاسې سوال هم دا وي چې ادب څه شي ته ویل کېږي، پسې دا چې نظم څه دی او نثر څه دی. نو تاسې سوال وکړو موږ جواب وکړو. تاثرات موږ سره شریک کړو. بالکل. نظم منظوم کلام چې د نظم په اصولو په پابندو باندې قید وي، هغه اصول د کافیو په شکل کې هم وي، د ردیف په شکل کې هم وي، د خیال په شکل کې هم وي، د مصرع په شکل کې هم وي. داسې په قیدونو کې بند
لیک ټیک ده یا چې په تحریر کې راشي یا په گفتار کې وي دا نظم بلل کیږي. و نثر د چې کم صفتونه مونږ ویل چې په مصرو یا د قافیو ردیفو دغو شیانو په قید پابند نه وي او په ازادانه باندې د خپلو اصولي ادبي اصولو مطابق کم لیک کیږي دا نثر بلل کیږي. ټیک که دا راسره خپل خیالات هم راسره شریک کړه چې تنقید تاسو ډېر زیات خوښ کړلو یا مطلب دا صنف دا څه وجه کېدی شي؟ سمر صاحب په دا سوال کې دوه جوابونه کوو. ملګري ویم په انتظار وي د سوال تاسو نه ملګري هم کړی دی. تنقید مو دې له خوښ کو چې د ما د ژوند د خوښې غم ځکه وګرځېده صنف چې تنقید کې معنا د نقد د کاروالي پرته ده او هر څوک غواړي چې په کال پلوټ وانه وړم کاره لوټ وي هسې نه چې روی باسې و دوکاندار ته وایي چې شی سیبه ټیپر هم پې نشي نورو پې څه واخلې. نو تنقید هم ځکه خوښ شو په دا باندې بیا مونږ څېړنې کولی شو تحقیق پې کولی شو د په روشنایۍ کې مونږ دا پېژندای شو چې ښه نظم کم یو دی او ښه نثر کم یو دی. دغه هغه صفتونه دغه منفي پهلو یعنی چې څومره یې نقصان دی او څومره یې ګټه او مثبت پهلو یې دا مونږ په فن تنقید کتای شو. نو دې وجې نه هم دا خوښ کړی شو. نو په نظم خوالی د نثر خوالی دی تاسې نه سوال هم شوی په مرکه کې اردون په دا هم خبرې کوو دا که څوک پیژندل غواړي په ادب باندې پیژندل غواړي یا د ژوند په نورو نفسیاتو اړخونو پیژندل غواړي هغه له پکار دی چې علوم حاصل کړي او دسترس په علومو حاصل کړي د هر طرف نه چې کم ضرورت وي ورته نو ضرور بیا تنقید خوښوي او نقاد وي جوړېږي. ټیک ټیک او دا هم پوهېږه چې لکه وخت له شاعري څه فایده ورکولی شي عوامو له قوم له خنده راته مه کنه. دا سوال داسې دی چې انتهایی بهترین سوال دی داسې لیکلی چې ما په خیال د پښتو په جدید ادب کې په دې باندې ډېر کم کار شوی دی. په نور ادبونو کې په ډېر بحثونه شوي چې آیا د شعر ضرورت انسان ته شته که نه ټیک ده خو دلته دا بحثونه ځکه نه کیږي چې دلته پابندو باندې خلک وخت وي چې مشران دي مشرانو لیکلي نو مشر لیکلي زه مشر په عمر نه منم عمر که په منل شي بیا تیږې ټول نه ډېر دی اول وي دغه ته احترام لرو نو هغه موږ په څه خیالاتو باندې مانو خیالات بیا تلل دي نو دغه خبرې او دا شی نه پکې شته دا خبره تاسو وکړه چې زه مشر په عمر باندې لکه نه منم مشر مطلب دی هغه د خیال په اعتبار مونږ د خیال په اعتبار باندې کم لکه مشر خو انسان دی په مشر آسی خو ولقد کرمنا بني آدم مونږ اول د انسانیت عزت کایلیو بیا چې مونږ نه ورز مشر دی د عمر په اعتبار دی عزتدار دی خو په علم کې مشرانه حق نه جوړیږي تر دې چې علم یې نه وي حاصل بالکل بالکل دغه خبر سره خو ته اتفاق مونږ کنه خاطر ته چې الهام لوي شو لکه مطلب دی چې شاعري چې ګاډ ګیفټ لکه په دا باندې تاسو څه خیال دی ما په خیال هغه وخت سوال جواب هم نیمګړی پاتې شو دا هم وکړو ادا چې د شعر ضرورت معاشري ته ځکه موږ سوال هغه وخت دا و چې د شعر او د نظم ضرورت څه کېدای شي ځکه چې په شعر په ژبه باندې په کم وخت کې ډېر خیالات خوندي کېدای شي لکه دا چې ربا بنیادم قیمتي کیږي ستا په فضل او کرم قیمتي کیږي و کاش چې زه خاورې د هغه چا د خپو وې چې خاوره په قدم قیمتي کیږي او وخته ښه ډېر تهمتونه راته راکه سپینه پاڼه په تور قلم قیمتي کیږي نو په دغه درې وړو مصرو کې څومره سباق او خیال پروت دی نو په کم وخت کې غټ پیغام غټ میسج چې ته کنوي کوي خلکو ته یې رسوي یعنی سمندر په کوزه کې بندول نو دغه لپاره د نظم لیار د ټول نه اسانه لیار ده دغه وجه نه د شعر ضرورت دی ولسته او ځکه په کار دی چې د شعر قدر وشي ځکه خو د هر د نن دور دی هغه نه د حضرت کسکر صاحب دا نه دویم سوال لر درومو دا مختصر جواب کو خبرو په مرکه کې پیکیږي داسې مخکې هم ګیلې کړې وي چې سمر صاحب خو ډېر خوش مزاجه سړی دی او تاسې تروش ناست په خو داسې مرکه وي نه وي انشاءالله نو تاسې وویل چې ګاډ ګفټډ دی دا شاعرانه بالکل لکه شعر لمرکه کم چې ته شاعر نه پښتنه وکم چې مطلب څومره وخت نه شاعري کوي دغه سمر صاحب ته کاغه نشو دا ما هغه غلی شوی دی پلان ډینګ نه کنه دغه زه بنیاد لزان ورسوم صحیح سره تا و درومو چې کتون کې ورسو بالکل
دغه خیال د دغه چې منبع چنه کم ځای دی چې وویل شول چې شعر د خدای د طرفه الهام دی. دغه منبع و چنه و اصل ځای د عربی دی او په عربی کې مونږ دلته په پښتو کې ورته متل وایو، د انګلیش ژبې والا ملګري ورته پروورب یی، همداسې محاوره و ضرب المثل چې په اردو په نورو ژبو فارسي کې یادېږي، نو یو متل دی. هغه متل داسې دی: الشعراء تلاميذ الرحمن، شعرا د خدای تعالی شاګردان دي. او دغه قریشو د دعوې ویلې وکړې، دا د قریشو متل دی. قریش په دوو شیانو باندې سمر صاحب ډېر دسترس او ملاقه او کمانډ چې شته چې وایي او سره چې کوم د حکومت به الفاظ دیگر حاصل و چې یو تاریخ پوهنه وه او بل ادب کې په شعر په نثر نه په شعر دومره څه هغه لیکلي دي کتابونو چې ما په سیرت کې لوستلي وو، دا چې هغوی کوشش کاله چې د خپل هتی یا د خپل وخ و هغه تعریفونه وي په عام ژبه کې وکړ، نو خلکو یې نه قبلله چې عیب لري دا شی، او چې کله په شعر ژبه کې هغو تعریف و دا و شعر قیمت هم زیاتې ده. نو هغې وجې نه هغه ټایم ډېره چرچا وه. دغه جمله و دا یې ویلې هغه کوله دا کوله قریشو، هغې وجه دغه وه چې دوی وویل چې نه خیال شته دی، د مخکې نه دا خبرې وي، نه دا ټکي وو، نه داسې کافیه یو شانته ټکي روان دي. دا که خدای ورته نه لګي او خدای ویله په مزغو کې نه اچوي نو د کم ځای نه راغل. نو دغه سوال په جواب کې دوی دا وویل چې الشعراء تلاميذ الرحمن، او دغه جواب ورو ورو ورته مونږ له پښتو ادب و اردو ادب له د فارسي په لیار باندې راغه، و دغه جملې دغه مشاهده دغه متل دومره فارسي په ادب کې لیار وکړه چې شیخ سعدي بابا چا لوستلی وي بستان ګلستان و دا و حافظ الپوري و دا بیا وروستې د مونږ د رحمان بابا دور پورې. نو که ته وګورې په هغه کې په هر ځای کې د خوشحال بابا ټولو هغه خیال هغه کېږي، الدشي خو خوشحال بابا یو شعر نه بیا وروسته هغه کېږي، هغه شعر که د خوشحال سره سکین یو سوکاله څنګه دی شعر دا د غره دا د غره خلک به واړه شاعران شي که داسې ایغ بیا خیال بدلیږي. نو دا هغې ځای نه روان شه دلته امر ورسېده. په فارسیوانو په فارسي ادب باندې ډېر راج وکړه، و د فارسي د ادب د وجې نه په ټولو عجمو ځکه خور شه چې یوه بله نکته هم د ملګریو ته ووایو چې د مونږ فقه اسلامي د دین چې کوم د فقه کتابونه وو دا په فارسي کې لیکل شول د مغولو دور پورې. نو چې په فارسي ژبه کې که ښه لیکل شوي وو که بد ډېر زر ورسېدل، ولې چې مذهبي ژبې درجه یې عربۍ نه پاس موندلې وه فارسي، نو هغه راج د وجې نه دا شی خورېده. ورو ورو پښتو ته مر ورسېده، او که مونږ وګورو د صوفیانو بزرګانو د دغو له چې کوم مې د څېړنو هغه نه ویلري وو د بزرګۍ و هغه لینډ سره ذکر فکر خلک وو په دا کې او په عام ولس کې هم دغه شي ډېر شهرت واغسته. مونږ هم فکر کولو چې دا سوال د څېړنې محتاج دی چې تحقیق پرې وکړی شي چې آیا شاعر د خدای شاګرد کیدی شي. بیا خو مونږ خدای تعالی ذات او صفات یې یو کتاب یې لګلی چې پاکې مطالعه کړي چې قرآن کریم دی چې کوم صفتونه او ذات پېژنګلو مونږ په قرآن کې لوستلي او په حدیثو کې هغه صفتونه خو داسې وو چې د فحاش و د بدو خبرو نه منع کوونکی و، او دلته چې مونږ شاعر ورولید هغوی لیلا مجنون له دعوت ورکوونکی و. ذهن مونږ له سوال راکړو تضاد راغو چې دا سوال څېړنه غواړي. ورو ورو هغه کېدو له ګڼېږه سره نو زه هم بیا مزال کنکنې پاتې و کیسه نه زه یم چې کتونکو ته تا نو دغه سوال جواب لټولو. نو ډېر په فکر کې وم د ارسطو په نامه باندې خلکو دا کولو نه خورول چې ارسطو دا د شعر منکر و، داسې خو داسې نه و. دغه څېړنې اوسه پورې ویل کېږي هغو بیا د شعریات په نامه باندې شعریات په نامه باندې یوه وړه رساله د مونږ د کتابخور ملګري اکبر شنواري چاپ کړې وه د کویټې ملګري وو، دا په ګوتو راغله و دا. خو زه په دا نتیجه ورسېدم چې شاعر ته الهام خدای تعالی نه کوي، ماحول یې ورته کوي. الهام که چېرته مونږ دا معنا واخلو چې خدای ویله په زړه کې اچوي نو بیا خو خو دا معنا یې نه ده. د الهام خپله معنا په زړه کې اچول، په زړه کې یې ماحول هم مونږ له اچولی شي. دلته اوس لکه که مونږ یوه خبره کوو چې شعور و لاشعور و تخت شعور لکه دې له اوس مونږ راشو
نو اوس دا په دا باندې اوس راسره ته خپل خیال ته تاسو هغه شریکه چې مطلب خپل نظر راسره شریکه چې بیا دا مطلب تخت شعور څنګه لاشعور لدی کوي او لاشعور څنګه شعور له یکدم خبر رسیږي. اصل کې دا د اصطلاحات صوفیانه اصطلاحات دغه نو تیر شو معنوي مرګریو ته وکړو او خپل چې کم منزل دی دا ورسو او داسې چې اصطلاحات مونږ کله صوفیانه استعمالو ملګریو لا بیا ادبي شي بیا د څېړنې شي بیا تنقید شي نو دا هم کنفیوز وي چې انګلیش کې څه په چار وختو چې کله یوه اصطلاح او کله بله نه ما خبرې رسېدلی راسیږو نو د الهام معنا دا نه ده چې صرف هغه کېږي اوس ملګري اختلاف وکړي چې اوسه پرې مونږ دا معنا ورو دا نوې خبره کوي. یعنی تاسو دا خیال دا نظر دی چې الهام چې کوم دی الله پاک شاعر ته نه کوي یا مطلب دی چې په دې زه اوس دلایل وړاندې کوم و ملګري اختلاف هم کوي او ملګري له مونږ د اختلاف دعوت په څه شي ورکوو په دلیل تم ورته وایي. بالکل ملګري تاسو بالکل په خپل کمنټس کې وایدي سه په دا خبرو باندې تنقید کولای شو دایره په منځ کې ټیک شو چې چا سره مضبوط دلایل وي او کوي ثبوتونه وي سره بالکل یې کولای نو د الهام معنا په زړه کې اچول. نو اوس مونږ باندې د ملګري سوال کوي چې اوسه پورې مونږ د الهام و د وحی بالفاظ دیگر دغه دواړو دا معنی وي اورېدی چې خدای تعالی کوي خو که دا معنی ومنو چې صرف خدای تعالی یې کوي نو بیا سوال مونږ دی چې الهام چاته کیږي. ملګري وایي چې هغه سړي ته چې بزرګ وي او بیا په دا ټیم کې هغه دوه اصطلاحات دوه ټکي روزي چې یو وي الهام الرحمن د خدای تعالی په زړه کې خلکو لا اچولو بل وي الهام الشیطان چې شیطان ویم لا څه په زړه کې اچوي واجه دا چې اختیار خدای تعالی ورکړی دی. د الهام دا معنا صرف نرسي لکه څنګه د وحی مختلف معنی لکه د په سوره نحل کې الله وی او اوهینا الی النحل ما وحی وکړه مچې ته اوس وحی مچې ته کیږي دلته خو مونږ سوال کې ما چې څنګه څېړنه کې دا سوالونه دي دام بیا دی دلته مونږ چې مفسرین ما مطالعه کړو دا هغوی جواب کړی چې وحی دا معنا چې په زړه کې واچوله الله مچې ته تربیات یې ویله کړی وه مسله حل شي. که چېرته شاعر دغه الهام معنا مونږ انداسې ورونه نه خیزو ورصفا یې نه کړو سرپونه ور نه کړو په دا بالکل یې سره منوخسې به بیا سوال پکې دا دی ممکناتو له لاړو چې الله هر څه کولی شي. الله خپل صفتونه ویلي دي چې زه خیر لر بلونکی یم د شر نه منې کوونکی یم د معاشرې اصلاح کوونکی یم. اوس خپل صیب لم راشو حضرت شاعر صاحب څه فرمایي بیا د خو شاعرانو سلام سلوٹ تایید دولسی سلام هر وخت جی جان تابعدار خوارغه شاعر چې کوم ړندوي د تعلیم نه یې منې کوي د کتاب دشمن وي او د خپلو ټارو د شرابو د چرسو د سیګریټو جوازونه په شعر کې پیش کوي کوم له مې دا دعوت ورکوي چې وګولې نه نن مې دوی چالي و ما ځوانه ما چالي وي بیا پسې بالکل یې نه منو بالکل یې غندو او بالکل یې دغه مخالف کې ټول ژوند صرف کوو ویلې چې د معاشرې په ما باندې حق دی چې په دغو باندې زه تنقید وکړم چې معاشرې نه زه بد سړی مانې نه کړم په حیث د څوکیدار یم زه نو ما د معاشرې حق ادا نه کړه په دې وجه باندې اوس دغه سوال چونکې نوی دی نوی انداز دی نو خبرې وي کېږي پکې ته اوس ووایې چې الله تعالی پکې هغه کوي او الله تعالی خپل صفتونه وخالي دي صفتونه یې مونږ ویل چې ښه دی خو لر بلونکی دی او چې شاعر دا وایي چې چرسو سیګریټ مسکلی دی او دمخانه په چرسي و پلانی و دا اوس ترته وایي ما ورته فیصله شوه چې دا الله ورته ویلي دي په زړه کې ویلی چالي نه سره څونه مقصد دا دی که نه راځو دې خبرې له چې مطلب چې کومه کچه پیکه شاعري کېږي دا الهام نشي کېدی یا مطلب دی چې دا سره شاعري نه ده داسې ګپ دی و چې کومه مطلب دی چې هغه شاعري وي چې هغه فایده رسونکې شاعري وي یا هغه شعرونه چې مطلب دی چې دین و د اسلام سره تړلي شوي شعرونه یو سړی نعت لیکي یو سړی حمد دا تشریح له ته لاړې سوال دا دی ما ته په منځ کې فیصله و چې خدای تعالی 400 دعوت شاعر له ورکوي بیا د الهام نه دی چې سیب په چارس لیکلي په شعر کې دا بل څه دي د الهام الشیطان د شیطان ورته کړی بهرحال وضو د سوالو نور دوی ته پرېږدو درومو وې دغې لا چې ښه الهام او بد الهام ښه خیال
او بد خیال وي څنګه پیژنو مې ته مرکې یو سوال وي ورتلونکی تاسې ماسټر وخت ذکر کړی دی نو اغلم بیا وخت ورکوم داسې ملګري م لږ فرش ساته بار بار یې ګیلا وي چې تروش وي یو ملګریو هم شکریا ادا کو چې کوم مطلب په تیره مرکه کوم ملګریو کمنټسونه کړي دي او مطلب رای ورکړي دي او دا مرکه یې ستایلې نو یو جهان مننه ټولو مشرانو دا خبره کې سمر صاحب هغه مرکې عجیبه خبره دا وه چې فایده یې یقیني دا وه چې مونږ خپل کوشش او هڅه دا وه چې کوم به هغه شي خو د عام خلکو نه ډېرو خاص ښه ملګریو کتلې وه او په هغه کې ما ته خپلو استادانو چې ډېر خوشحال شوم چې د ډایرکټریټ لیول د کې پي کې او د پاکستان لیول پروفیسران به دا دي ما ته د مرکه او د کوم خدمت یې ډېر ستایلی نو ملګري الله دې وکړي چې دا موږ د پښتانه رونه مشران د ټول ته ترې نه څه فایده ور ورسېږي بهرحال سوال له راشو سوال له راشو لکه د لرې پښتونخوا چې کومه مطلب اکیډمي ده یا دلته چې کومه کابل علومو اکیډمي ده پېښور علومو اکیډمي ده کویټه ده نو دغسې تاسو خیال دی مطلب موږ د پاکستان هغه چې کومه ده پېښور چې کومه علومو اکیډمي ده دې څومره کار کړی دی یا برې پښتونخوا اکیډمي څومره کار کړی دی اول خو یوه مصره ورته وایم چې زما نه شف ګوره نشي شفتالو وایم نو د شف نه کار نه اخلو صحیح پښتو اکیډمي ما په خیال په 1956 کې که په څو کې د 50 د دغه 60 ترمنځ جوړه شوې او خو خاص تاریخ یې ته په ذهن کې نشته د دې خدمات د چا نه پټ نه دي خو دغه پښتونخوا ملګري د هم سترګې نه ړندوي چې د برې پښتونخوا د خدماتو نه مخ واړوي د ما چې څومره نظر دی ما په خیال دی ما څېړنې و هغه ایسه جوړه شوې نو خو لږ څه معلومات مې حاصل کړي دي او دا سوال یې تاسو په شمول د ډېرو ملګریو نو جواب یې د خپل وس مطابق وکړو دغه اکیډمي ډېر خدمات د پښتو ژبې کړي دي بهرې اکیډمي هم ډېر کړي دي دلته د نثر په لحاظ باندې هم ډېر کار شوی دی بهر هم شوی دی کویټ هم کړی دی همداسې د هزارې او دوی طرف نور ملګري هم کړي خو یوه لویه ناکامي هم شته مونږ وی هغه کوو چې د زخم خو وښوو چې دا زخم دی خو بیا وی چاله مه ښوو چې په ټیم پې راشو کېږو ځکه چې د زخم بار بار پاتې کېږي نو بیزو زخم یې ته وشي و ختم وشي کیسه د پښتو اکیډمي د ما چې څومره یې څېړنې او مجلې و دا شی نه وکتل پی ایچ ډي ورسره وشوې بي ایس ورسره شوي دي ایم فیل ایم ایس ورسره شوي دي او ورسره د کابل ما څه نثري مواد مطالعه کړي او تحقیقي څېړنې و دا مې د ډېرو ملګریو عبدالله دکتور د دغو ملګریو کتلي ډاکټرانو خو دغو لپاره چې کم د مونږ د طالب علم په حیث باندې زه او نور ملګري ته غوښتنې کوي و هغه دوی غلطي دا ده چې اول ناول چې کم حروف تهجي دي چې پښتو چې نه جوړېږي د لفظ حرف دا خو د اتفاق وکړي دلته پښتونخوا ولې چې شرمنج چېرته په کار شي شپږ ګانې یې ته کړي وي چې بار په کار شي درې کړي او چې کوس په کار شي څلورې کړي دا ویلې که دا اتفاق سمر صاحب رانه شي زه ورته په نظر خپل بېر کړو نو ما په خیال باندې پښتو به وده ونه کړي اول خو د بړګلې په هغه باندې چې څومره شوي په کار دي چې اصلاحات وشي باړګلې چې کومه فیصله شوې وه آیا ته خیال دی چې دونه نه منلې لږې کېږي د مسالې رڅي په منځ کې چې انکار ته کېږي دغو د څه له کېږي اصل کې چې کله څه وي چې دوه مور بچی شي که نه او اصلي مور ورته لږ په ښه نظر کسي وا مور نه بیا لرې شي د بله مور ورته لږ هغه کې مزاج دی اختلافات چې شته دی اوس د دې پښتونخوا ملګري لیکوالان د برې پښتونخوا د لیکوالانو ملګري ځینو فیصلو ته لږ کم نظیر کوي آیا مونږ ته کوي او دا څوک چېرکې ګوتې وهي اخو هم څوک وي که نه د غاښ ماتونکی جواب دا دی چې دواړه د کینو اصلاحات ته وکړي په متفقه چې څه غلطي یې مونږ وڅې تاسې ورسو چې پښتو له کار وکړو بل د په دا پورې نختل نه په کار چې لهجې خاص کړي لکه دا اکیډمي غواړي برې اکیډمي و لیکوالانو او ملګریو ما چې څه تنقیدونه او دا لوستي دي او دا اوی چې په مونږ باندې خپله لهجه دوی مسلط کول غواړي د مونږ لهجې ورکوي نو چې ما لهجه ورکه شي قومي تشخص مې ورکېږي نو نه دي په کار چې چا لهجو ته موږ سپک وکړو دا خبرې وې نورو مخکې مزل صحیح تېرو ورځو کې تاسو یو پوسټ کړی و الله په هغه پوسټ باندې ډېر زیات لږه خلکو نظرونه راغلي وو چا په تایید کې چا اختلاف بالکل تاسو لږه لیکلي وو چې آیا رحمان بابا مطلب دی چې بجلیګر مولانا ته څنګه پته ولګېده چې دا رحمان بابا یا دا قبر څنګه رحمان بابا یې وګڼلو
ما په باندې تېره ورځ پروفیسر صاحب سره هم دا سوال راوړی و، هغه باندې ډېر ښه جواب پیدا کړی و چې هغه وایي چې یاره مولانا بجلیګر صاحب یو رښتونی سړی و، یو ډېر ښه عالم فاضل سړی و، هغه سوال نه پیداویږي چې هغه مثال دروغ ویلي. خو بهرحال هغه ته هغه له راځو چې تاسو په کوم دلیل سره دا خبره وکړله چې یاره دا رحمان بابا مثال کے طور پر دا قبر نه یا مثال کے طور پر دا بجلیګر مولانا دروغ وویل یا مثال کے طور پر په هغه وخت کې خو د افغانستان وفد راغلی و، پاکستان ورسره سرکاري کسان ولاړ وو، داسې هم نه وه چې که بجلیګر مولانا صاحب ځان له راغلی و. نو ته څه وایې په دغه کې؟ اول دا پیژندل دي چې ما سوال څنګه روغ کړی و او څنګه رنګ یې واغسته. تحقیق داسې بې پروا شی دی، ملګري به خفګان هم وکړي یا څه شی نه خفګان خو یې خامخا سره کوي ضرور دلیل دې کمزوری وي. نه په عجیبه خبره دا و چې د نوي نظر اگر که دلیل ولري دا یې مزاج دی چې څومره کې ده چې دا سره اختلاف داسې په شد مت کې کېږي چې هغه سړی بیا خلک بد کړي یا نظر نه. نو ما په دا پرې ځاني مخالفین هم پیدا شوي دي. نو اوس یې وغواړو چې ښه خبرې مو کوو، اوس چې دوی سره وضاحت وکړو. ټیک ده. سمر صاحب دا دي چې ما لیکلي وو چې د رحمان بابا په هکله په دیوانونو کې څومره سر تلل چې اول د مومندو قام او پلانای و دا خو اختلافي خبره شوه، دا خو یې په قبر سره تعلق نه ساتي. اول خو څېړنې ته دا محتاج وو چې په دې څېړنې وشي. موږ ته نظر کې چې څومره راغل په باندې بیا ډېرو ملګریو موږ تحقیقي څېړنې کړي دي، پی ایچ ډی پې کړي دي. دا یو ملګریو موږ سره رابطې وشوې، قدرمند دي، موږ ته عزتمند احترام ورته لرو. نو هغه څېړنه او د شیانو باندې اتفاق وکړو چې بدقسمتي وه څه ونه لیکل شول وخت. بیا د دیوان تدوین ویل شي در غونډېدل یې د دیوان و د شیانو باندې ما کمې شبهې شک و دا شی نه غیرو لیکلي و د میجر راوټ ټیچر غونډ کړی و دی. اوس هم سوالونه پې کېږي، ورو ورو انشاءالله الله محققین پیداوي. رحمان بابا دیوان باندې کېږي؟ بالکل کېږي. دا اوس ماته دغه موقع شوه چې اوس اورېدلي چې رحمان بابا په خپله په یو کاتب باندې په لاس باندې دا کتاب راغونډ کړی و، لیکلی و، بیا مطلب یې بارې پښتونخوا نه یا لارې یو شعر یم په تایید کې دغه نظر پیش کېږي. خو ماته چونکې دغه سوال د دومره سوالونه چې وکړ، ډېر سوالونه ملګریو کړي وو، یو ټولو جوابونو یو میدان ورته میلاو شو. نو غواړم چې په څو منټه کې دغه ټول سوالونه په یوه ځای جواب کړم. نو میجر راوټي په هکله باندې هغه سوالونه راپورته کېدل، محققین پیدا وشول، ښه جوابونه یې وکړ. بس د دیوان نه یې خبره و دا چېر درومي ویل کېږي چې دا چېرته مړ شو، څه و، د مزار و د قبر ځای په تاریخ کې نه معلوم و. مونږ چې څومره لوستلی وو نو په دا هم څېړنې وشویان تر دې دوست محمد کامل یو بهترین نوم دی پښتو ادب، او داسې بهترین چې انصاف کوونکی دی چې ما کتلی دی. هر چا یو خپل مکمل انصاف و پکې چې څومره یخ بیا څېړنې و دا وکړې. خو هغه سوال دا جواب ته ورسولو چې زه څومره ورسېدم د شاید څېړل نه یې پکار، بس همدا دی. نو ما دغه مرکزي نکتې په بنیاد باندې سوال پورته کا چې بجلیګر مولانا ته څنګه پاته ولګېده چې دا دی ور وسپړلو ګوتې یې وروړې یا څه شی. نو هغې پاره قبر خو وه، خو پاته مونږ ته څنګه لګېده چې دی چې تا څنګه ووایي چې دوست محمد خان کامل صاحب دا وروسته هغه دی رحمان بابا. نو دا هغه شوه. بس دوی دومره جواب وکړو چې رحمان بابا دا وګرځېدو، د دومره مشرانو اتفاق و دا پرې راغه. مونږ هغه سوال د مخکې تمهید و هغه ما چې څنګه وتړل دی په وجه کړی وه. نو بجلیګر مولانا یا نورو ملګریو چې کوم تایید وکړه او بیا ما کومې حوالې ولوستې، نو ما په خیال دغې مسالې لاند جواب دا پکار دی چې د په ګمبد باندې خبرې نه یې پکار. ټیک ده. که مونږ پې مخکې څو ضرور بیا د ملګریو زړونه خفه شي، نور سوالونه پې لرلی شم، نور پې لره شم. خو دغې دوست محمد کامل په حواله اتفاق دی مونږ ملګریو ته په هغه کې وي، په نوټس کې دغه نه شو ځکه چې ټول خفه و، پولیس دي چې دوست محمد کامل څه لیکلي دي، څه نظر یې وړاندې کړی دی. دغه سوال ما چې کوم په تحقیقي او تنقیدي انداز پیش کړی، فایده یې کمه ده، نقصان یې ډېر دی. نو دې وجې نه مونږ اتفاق د دوست محمد کامل د نظر څخه کوو. وخت راکولو یو جهان مننه. نه بس مونږ خو یې وخت شکریې سره ځکه نه ادا کوو چې دواړه پښتو ژبې خدمت او ملاتړ وکړو. ملګریو امید کوم چې مرکه به خوښه شوې وي، تاسو به ضرور دا ګورئ او خپلې رایې به یې موږ سره په کمنټ باکس کې شریکوئ.
حق لري هر یو هغه پښتون، هر یو هغه کتونکی اورېدونکی چې هغه په خپله دایره کې کمنټس وکړي او د خپلو مضبوطو دلایلو سره یې وکړي. انشاءالله بیا به راځو، بیا به مرکې کوو. مالا او ګران وحیدي صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چرته هم چې اوسئ، آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.